شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. الف لام میم را. دا د الله د کتاب آیاتونه دي او سچې ستاد رب د طرف نه پتا نازل شوی دي هغه بالکل حق دي، لیکن ستاد قوم زیات خلک نه مني. هغه هم الله دی چې اسمانونه د داسې ذریعونه بغیر ودرول چې هغه ستاسو په نظر راشي. بیا هغه د خپل بادشاہي په تخت کې ناستو او نور او سپوږمۍ د یو قانون پابند جوړ کړل. د دې ټول نظام هر څه د یو مقرر وخت پورې چلیږي او خاص الله د دې ټولو کارونو تدبیر کوي. هغه نخي صفا بیانوي د پاره د دې چې تاسو د خپل رب سره د ملاقات کولو یقین وکړئ. او هم هغه دی چې د ځمکې خورا کړی دا په دې کې د غرونو میخونه خخ کړی دي او دریابونه پکې بهولې دي. هم هغه د هر قسم میوه جوړې پیدا کړې دي او هم هغه په ورځ باندې شپه خوروي. په دې ټول سيزونو کې لوی نخې دي د هغه خلکو د پاره چې هغه د غور فکر نه کار اخلي. وګورئ پزمکه کې جدا جدا حصے دي چې د یو بل سره جوختي لګېدلې دي. د انګورو باغونه دي، فصلونه دي، د کجورو ونې دي چې سپکې د یو بیخنه غړي راختلې دي او سو د یو بیخنه یو راختلې ده. ټول په یو قسم اوبو خړوبېږي، لیکن مونږ په خوند کې څه بهتر جوړو او څه کمتر. په دې ټولو سيزونو کې ډېر نخې دي د هغه خلکو د پاره چې هغه د عقل نه کار اخلي. اوس کو چریتو تعجب کوي نو د تعجب قابل خو د دې خلکو دا وینا ده چې کله مونږه مړ شو او خاور شو نو آیا بیا به د نوې سر نه را پیدا کیږو؟ دا هغه خلک دي چې د خپل رب سره کفر کړي دي. دا هغه خلک دي چې په سټونو کې پټي پرتی دي. دا دوزخیان دي او په دوزخ کې به همیشه اوسيږي. دا خلک د نیکۍ نه مخکې د بدۍ لپاره تلوار کوي، حالکه د دوی نه مخکې چې کم خلک په دې لار باندې تللی دي په هغه باندې د الله د عذاب عبرتناک مثالونه تیر شوي دي. حقیقت دا دی چې ستارب د خلکو د ظلمونو کولو باوجود دا غوي سره د معافی نه کار اخلي او دا هم حقیقت دی چې ستارب سخت عذاب ورکوونکی دی. د کوم خلکو چې ستاد خبري ملونو نه انکار کړي دي دوی وایي چې په دې سړي باندې د خپل رب د طرف نه سنخه ولی نازله نشوه. تو خو صرف خبردارون کیږي او د هر قوم د پاره یو لار خودون کې شته. الله د هرې حاملې خزي د خېټ نه خبر دی، سچ پاغه کې جوړیږي داغه نه هم خبر دی او چې څو کمه زیاته پاغه کې راځي داغه نه هم خبر دی. د هر سیز د پاره داغه سره یو مقدار مقرر دی. هغه په پټ او پخکارا په هر سیز باندې عالم دی. هغه لوی دی او په هر حال کې د اوچت شان خاوند دی. پتا سو کې کو څوک په زور خبري کوي او کو پرو او کو څوک د شپې په تیاره کې پټ شوی وي او کو د ورځې په رڼا کې روان وي. داغه د پاره ټول یو شان دي. د هر سړي نه مخکې او ورستو داغه مقرر کړی شوی نگرانی فرښتې لګېدلې دي چې د الله په حکم داغه حفاظت کوي. حقیقت دا دی چې الله د یو قوم حالت تر هغه نه بدلوي تر سوچي هغه په خپل صفاتونه نه بدلوي. او کله چې الله په یو قوم باندې د مصیبت راوستلو فیصله وکړي نو بیا هغه د چا په واپس کېدو نشي واپس کېدی او نه د الله په مقابله کې د داسې قوم څوک مددګاران او ملګری کېدی شي. هم هغه دی چې تاسو مخې ته برېښنا ځلوي چې په لیدو تاسو سره یره هم وي او امیدونه هم هغه دی چې د وبونه ډکی وریځي اوچتوي. د وریځو ګرزار داغه د هم سره داغه پاکي بیانوي او فرښتې داغه د hebat نه رپیږي او داغه تسبیح بیانوي. هغه تندرونه را لېږي او اکثر دا تندرونه چې پچارا غوزول غواړي نو عین په داسې حالت کې پیرا غوزوي چې کله خلک د الله په باره کې جګړې کوي. واقعي چې داغه تدبیر ډېر زبردست دی. هم هغه ته आवाज کول په حق دی. پاتشوي هغه نوري هستياني چې دا خلک الله پرېږدي او هغه ته आवाजونه کوي نو هغه له د دعاګانو هیڅ جواب نشي ورکولای.
هغوی ته आवाज کول خدا سدي لکه چې څوک د اوبو طرف ته لاسونه خارو کړي او درخواست ورته وکړي چې تاسو زما خلیل راشئ حالکه اوبو هغه ورتلون کې ندي هم دغه سي د کافرانو دعاګانې نور هیڅ ندي بس یو خطا غشي دي آیت سجدا هغه هم الله دی چې د زمکی او د اسمانونو هر سیز ورته په خوخه او پناخوخه سجده کوي او د ټولو سيزونو سوري سحر او ماخام هغه ته تیتیږي د دوی نه تاسو کړه چې د اسمان او د زمکې رب څوک دی ورته وایا چې الله دی بیا دوی ته وایا چې هر کله حقیقت داده نو آیا هغه تاسو پرې خو دو او داسې معبودان نزان لا کارسات جوړ کړ چې هغه په خپل هم د خپل ځان لپاره د نفع او نقصان اختیار نه لري ورته وایا چې آیا ړون او سترګوالا برابر دي شي آیا رڼا او تیارې یو شان وي او کدا سندا نو آیا د دوی جوړ کړو شریکانو هم د الله په شان څخه پیدا کړی دي چې داغه په وجہ په دوی باندې د تخلیق یعنی د پیدایش معاملہ شکمن شوا ورته وایا د هر څه خالق صرف الله دی او هغه یو دی په ټول باندې غالب دی الله د اسمان نا عبور اورولې او هر لخته او نالای د خپل اندازې مطابق دوبونه ډکی ډکی او بيدلې بیا چې کله سیلاب را پورته شو نو په سر باندې زګونه هم راغلل او هم دغه زګونه په هغه وسپنو باندې هم راځي کم چې خلک د کالو او لوخ وغیرہ جوړولو د پاره ولي کوي په دې مثالونو سره الله د حق او د باطل معاملې واضح کوي چې کم زګ دی هغه الوزي او کم څه چې د انسانانو د پاره فائدمن دی هغه پزمکه کې پاتې کیږي دغه شان الله په مثالونو سره خلق په خپل خبره پوهه کوي کوم خلکو چې د خپل رب دعوت قبول کړو داغوی د پاره بهتري ده او چا چې دعوت قبول نکړو هغه کو چې د ځمکې د ټول دولت مالکان هم شي او دومره ورسره نور هم شامل کړي نو هغه به د الله د عذاب نه د بچ کېدو د پاره دا ټول هرڅو په فدیه کې ورکولو ته تیار شي دا هغه خلک دي چې بد حساب به ورسره کیږي او دا غوځي دوزخ دی او ډیر خراب ځای دی آیا دا څنګه کې دي شي چې کم سړی ستاسو رب دا کتاب چې هغه پتا باندې نازل کړي دی حق بني او کم سړی چې د دې حقیقت د طرف نه ړوند دی هغه دواړه یو شان شي نصیحت خو بس د پوهې خاوندان قبلوي او دا غوي کار داوي چې د الله سره خپل وعده پوره کوي هغه د مضبوطوالي نورستو نماتوي دا غوي طریقه داوي چې الله د کوم رابطو برقرار ساتلو حکم کړی دی هغه برقرار ساتي د خپل رب نه یریږي او د دې خبرې نه یره کوي چې حسینا سخت حساب ورسره وکړي شي د هغوی حال داوي چې د خپل رب د رضا د پاره د صبر نه کار اخلي مونږ قائموي مونږ چې کم رزق ورکړي دی داغه نه پخکارا او پپټا خرج کوي او بدی په نیکي سره د فکوي د آخرت کور هم د دې خلکو د پاره دی یعنی داسي باغونه چې داغوی د همیشه اوسېدو ځای بوي هغوی به ورته په خپل هم داخليږي او داغوی په پلرونو نیکونو کې او داغوی په خزو او داغوی په اولاد کې چې څوک صالحان دي هغوی به هم حلتا داغوی سره دي فرښتې به د هر طرف نه داغوی د استقبال د پاره راځي او هغوی ته بوایي چې په تاسو باندې سلامتیا ده تاسو چې په دنیا کې د صبر نه کار واغستو نو داغه په وجا نن تاسو د دې مستحق شوی نو څومره خده دا د آخرت کور پاتې شو هغه خلک چې د الله وعده د مضبوطولو نه رستو ماتوي او هغه رابطه پرې کوي د کوم د یوځای کولو چې الله حکم کړی دی او پزمکه کې فساد خوروي هغه د لعنت مستحق دي او داوی د پاره په آخرت کې ډېر خراب ځای دی د الله چې چاله خوخوي هغه له فراخ رزق ورکوي او چې چاله خوخوي هغه له محدود رزق ورکوي دا خلک د دنیا په ژوند کې خوشاله دي حالکه د دنیا ژوند د آخرت په مقابله کې هیڅ نه دی مگر لک سامان دی د کوم خلکو چې د محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت منلو نه انکار کړي دي هغه وایي په دې سړي باندې د خپل رب د طرف نه سنخه ولی نازله نشوه ورته وایا چې الله سو غواړي هغه بیلاری کوي
او هغه خپل ځان طرف ته د ورتلو لاره هغه چاته خي څوک چې داغه طرف ته رجوع کړي هم دغه سي خلک دی هغوی چې د دې نبی صلی الله علیه وسلم دعوت منلې دي او داغوی زړونو ته د الله په یاد سره اطمینان نصیب کیږي واورئ خبردار شئ د الله یاد یو داسې سیز دی چې په هغه سره زړونو ته اطمینان نصیب کیږي بیا چې کوم خلکو د حق دعوت ومنو او نیک عمل وکړو هغوی خنصیب دي او داوی د پاره خان جام دی اے نبی صلی الله علیه وسلم د دې شان سره مونږ ته د رسول په حیثیت لګلې یو داسې قوم ته چې مخکې تری ډېر قومونه تیر شوي دي د پاره د دې چې ته د خلکو ته هغه پیغام واوروي کم چې مونږه پتا باندې نازل کړي دي په دې حال کې چې دوی د خپل مهربان خدای نه انکاریان جوړ شوي دي دوی ته وایا چې هم هغه زما رب دی داغه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته هم پاغه باندې ما باور وکړه او هم هغه زما د پناه ځای دی او صبح شوي وي کو یو داسې قران نازل کړي شوی وي چې داغه په طاقت سره غرونه روانې دلې یا زمکش لیدلې یا مړی د قبرونو راوتلې او خبرې کولې دغه شان نخي خودل خو سګران خبره نه ده بلکې ټول اختیارات د الله په لاس کې دي آیا مؤمنان د اوسه پوری د کافرانو د غوښتنې په جواب کې د سنخي د ظاهرې دو په امید ناس دي او هغوی د دې په هیدلو نرستو نا امید نشو چې کو چری الله غوښتلې نو ټول انسانانو ته به هدایت کړي وي کوم خلکو چې د الله سره د کفر طریقه اختیار کړی دا پاغوی باندې د خپل عملونو په وجه سنسو افت ضرور راځي یا دا غوی د کور خواته چرته نازلېږي دا سلسله به هم دغه سی روانوي تر هغه پوري چې د الله د وعده وخت پوره شي یقینا چې الله تخپل وعده خلاف نه کوي تانه وړاندې هم په ډیرو پیغمبرانو پوری ټوکی شوی دي لیکن ما همیشه انکاریانو لا مهلت ورکړو او اخر می بیا راونیول بیا ګورئ چې زما سزا څومره سخته و آیا نو هغه ذات چې د یو نفس په عمل باندې نظر ساتي داغه په مقابله کې دا بے باکی کیږي چې خلکو داغه سره څه شریکان جوړ کړی دي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا کچري واقعي هغه د الله خپل جوړ کړی شریکان دي نو لکشان نمونه واخلای چې هغه څوک دي آیا تاسو الله ته د یوې داسي نوې خبري خبر ورکوي چې هغه ته په خپل ځمکه کې معلومه نه ده آیا تاسو بس هغه خبرې کوي کوم چې مخلل راشي حقیقت دا دی چې کوم خلکو د حقیقت منلو نه انکار کړي دي دا غوي د پاره خپل مکرونه خاصتخ کار کړی شوی دي او هغوی د نیغ لارې نه من کړی شوی دي بیا چې الله سو گمراهی ته ورغزار کړي نو داغه د پاره هیڅوک لار خودون کې نشته د داسې خلکو د پاره د دنیا په ژوند کې عذاب دی او د آخرت عذاب د دین هم زیات سخت دی هیڅوک داسې نشته چې دوی د خدای نه بچ کړي د الله نه د یریدونکو خلکو د پاره چې د کم جنت وعده شوی دا داغه شان داده چې لاندې تری نهرونه بهيږي داغه میوه همیشه دي او سوري لای زوال نشته دا انجام دی د متقیانو خلکو او د حق نه د انکاریانو خلکو انجام داده چې داغوی د پاره د دوزخ ور دی اے نبی صلی الله علیه وسلم کوم خلکو ته چې مونږه مخکې کتاب ورکړې وو هغه د دې کتاب نه کم چې مونږه پتا باندې نازل کړي دي خوشاله دي او په مختلفو ډلو کې څه خلک داسې هم دي چې د دې ځینې خبرې نه مني تو ورته صفا صفا وایا چې ما ته خو صرف د الله د بندګۍ حکم راکړی شوی دی او د دینه منکړی شویم چې څوک داغه سره شریک جوړ کړم نو په دې وجہ زه داغه طرف ته رابلل کوم او هم داغه طرف ته زما رجوع ده د دې هدایت سره مونږه دا عربي فرمان پتا باندې نازل کړي دي اوس کچري ته د دې علم باوجود کم چې تا ته راغله دي د خلکو په خواهشاتو پسې لاړې نو د الله په مقابله کې نستا څوک ملګری او مددگار شته او نسوک تا داغونه بچ کولې شي ستانه مخکې هم مونږه ډېر رسولان لېږلي دي او هغه مو بال بچواله جوړ کړي وو او د یو رسول هم دا طاقت نه وو چې د الله د اجازت نه بغیر سو نخ تخپل راوړي وي د هر دور د پاره یو کتاب دی الله چې سغواړي هغه ختموي او چې سغواړي هغه قائم لري
الكتاب هم داغ سره دی او اے نبی صلی الله علیه وسلم د کم بد انجام خبر چی مونږ د خلکو لور کوو داغه څه حصہ کومنګا ستا په ژوند کې تا ته اوخیو یا کو داغه دراتلو نه مخ کې مونږ ته پور تکړو خو بهر حال ستا کار صرف پیغام رسول دی او حساب غستل زمون کار دی آیا دا خلک ګوري نه چې مونږ په دې ځمکه باندې را روان یو او دا د هر طرف نه راتنګو الله حکومت کوي هیڅوک داغه په فیصلو باندې دوباره نظر اچون کې نشته او په حساب غستلو کې داغه وخت نه لګي د دوی نه مخ کې چې کم خلک تیر شوی دي هغه هم لوی تدبیرونه کړی دي لیکن اصلي فیصله کوونکې تدبیر خو ټول د الله په لاس کې دی هغه ته معلوم دی چې څوک څه کارونه کوي او ډیر ضربه دا د حق نه انکاریان اوویني چې انجام با د چا خوي